سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو او د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن مې د یو دوه درې ورونو یو پوښتنه راخیستې ده. دغه درې وانو ورونو یو شانتې پوښتنه کړې وه، نو ما ځکه دغه پوښتنه راواخیسته. هغه دا ده چې دغه د عمر اثبات دپاره چې کومه ارزونه کېږي، کوم مصاحبه کېږي، دغې په اړه څه معلومات ورکړم. ګورئ ملګرو، هر کله چې یو کس دلته راشي فرانسه کې او د عمر د 18 کالو نه کم وي، دې دپاره دلته یو خاصه اداره جوړه شوې ده د ASE په نوم باندې، چې کومه اداره به د دغه کس مسؤلیت اخلي. ولې د مسؤلیت اخیستو نه مخکې دغه اداره د دوی سره یو وړه یو مصاحبه کوي چې تر څو د دوی عمر ثابت کړي چې دوی عمر د 18 کالو نه کم دی. دغه معاینه یا مصاحبه یا انټرویو چې کوم ده دا دوه پړاوه لري. دوه مصاحبې تاسو سره کېږي. په دې کې مختلف سوالونه تاسو نه کېږي. ستاسو د عمر، ستاسو د ژوند، ستاسو د هویت په اړه باندې تاسو نه پوښتنې کېږي. ستاسو ژوند دلته فرانسه کې، ستاسو ژوند په وطن کې، تاسو ولې وطن پرېښودو، مختلف ډول سوالونه دوی کوي تر څو دوی ثابته کړي چې ستا عمر د 18 کالو نه کم دی. دې نه علاوه دوی دا مسؤلیت هم لري چې ستاسو معاینه، طبي معاینه وکړي، ستاسو د هډوکو طبي معاینه وکړي تر څو دا ثابته کړي چې واقعي ستاسو عمر د 18 کالو نه کم دی. ولې دوی حق نه لري چې بغیر ستاسو د اجازې، بغیر د وکیل د اجازې، بغیر د قاضي د اجازې دغه معاینه وشي. نو هر کله چې دغه طبي معاینه کېږي باید تاسو نه اجازه واخلي. ستاسو په اجازه باندې دغه طبي معاینه ترسره کېږي تر څو دا اثبات کړي چې ستاسو عمر د 18 کالو نه کم دی. په دغه وخت کې تاسو ترجمان درکولی کېږي. تاسو ترجمان اخیستلو حق لرئ. که چیرې تاسو کله رد کېږي، تاسو د وکیل نیولو حق هم لرئ. د دغه فیصلې خلاف تاسو بیا محکمه هم کولی شي. که چیرې دوی دا ثابتوي چې ستا عمر د 18 نه زیات دی او حقیقت کې تاسو 18 کالو نه کم یې، نو د دغه فیصلې خلاف تاسو وکیل نیولی شئ، تاسو محکمه هم کولی شئ. بیا هر کله چې دغه معاینه وشي او تاسو زیر سن قبول شئ یا د 18 کال نه ستاسو عمر کمی، نو بیا تاسو ASE چې کوم دغه ستاسو دغه اداره ستاسو مسؤلیت په غاړه اخلي. ستاسو ټول د اداري کارونه، ستاسو استوګنځای، ستاسو زده کړې ټول مسؤلیت د دغه ادارې په غاړه بني او تاسو د 18 کالو د عمر نه کم یو ماشوم تاسو قبلېږئ. نو مننه ملګرو، که تاسو څه سوال لرئ دې په اړه باندې یا نور څه پوښتنه لرئ، تاسو خپلې پوښتنې دلته په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې خپلې پوښتنې پرېښودلی شئ او انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنو خامخا تاسو ته جواب درکوم. نننۍ ویډیو همدومره وه. په مخه مو ښه.